سلامونه دوستانو، شاکر سنګري یم. په چمن کې دا وخت هغه خلک د ګوټو مطلب د شاپینګو د دې شیانو سیلونه لګوي. په چمن کې د غلو سیل لګېدلی دی. په هره گلۍ، په هره کوڅه، پر هر روډ باندې غله ولاړ دي. د خلکو څه سکوټران اخلي، د چا څه پیسې اخلي. د پرون د څه تقریبا 3-4 واقعې سوي دي چې په دې کې غلو پر سکوټر باندې کسان ویشتلي وي. چا څه سکوټر بیولی وي، د چا څه نه وي بیولی. 3-4 کسان یې ویشتلي دي چې په هغه کې یو د ګل لغړي په نامه ځوان خپل ژوند د لاس عمر کړی و. نو اوس خو لیوې زما دي په پلوس بدل سوي دي. په کار دا دی انتظامیه ګشتونه ډېر کړي. په چمن کې غلاوې مطلب در حد زیاتې سوي دي. و بلې خواته د تېرو 3-4 میاشتو راهیسې د چمن دروازه بنده ده، روزګار نشته، خلک یکې اریانې اخیستې دي. نو د چمن انتظامیه څخه خواست کوو او هغه مشرانو سپین ږیرو ته خواست کوو چې خپل ځوانان او خپل ماشومان چې کوم څوک مطلب راوځي و ښار ته راځي، په ټیم کې دې بازار ته ځي او راځي، او هغه نوي کوم سکوټران چې دوی خپلو ځوانانو ته ورکړي وي هغه دې مطلب د خپلو ځوانانو ته دې هدایات وکړي. بېروزګاري زیاته ده په چمن کې، ورځ د رابلې بدامني زیاتېږي. په کار دا د انتظامیه پر دې باندې خاموشه پاتې نه شي او ګشتونه زیات کړي، لارو کوڅو کې امن برقراره وساتي.